پوهیږئ چې ښځې څنګه نارینه خوښوي؟ هره پیغله ارمان لري چې له داسې چا سره واده وکړي کوم چې هغه یې په خوبونو کې ویني. هغه شهزاده باید ورته له نورو توپیر ولري، خو خبره دا ده چې یو نارینه باید کومې ځانګړتیاوې ولري ترڅو د یوې پیغلې خوبونه پوره کړي. نو په دې ویډیو کې زموږ ملتیا وکړئ، اقرا پریس چینل سبسکرایب کړئ، د زنګ تڼۍ کېکاږئ او زموږ د ملاتړ لپاره د ویډیو لایک هېر نه کړئ. میرمنې معمولا د دغې ځانګړتیاوو لرونکي نارینه خوښوي. میرمنې د لوړ قد خاوند غواړي. دوی چې اکثر یې د ځان لپاره هم د لوړ قد ارمان لري او جګ بوټان یې ډېر خوښ دي، د نارینه‌وو لوړ قد هم پام جذبوي. د دوی یو ارمان دا دی چې خاوند یې تر دوی جګ وي. ښځې د داسې خاوند په لټه کې دي چې له جنسي پلوه پیاوړی وي. دوی باور لري که چیرې خاوند له جنسي اړخه تکړه وي نو د ژوند په نورو برخو کې به هم کمزوری نه وي. ښځه د بهتره ګډ ژوند یو راز د خاوند جنسي پیاوړتیا کې ویني. میرمنې معمولا هغه نارینه خوښوي چې ورزش کوي او هیڅ وخت یې د اوږدې مودې لپاره نه قضا کوي. په میرمنې خاوند ګران وي، خو کله چې خاوند د خپلې روغتیا خیال ساتي، مینه یې لا ورسره زیاتیږي او هیله یې دا وي چې همیشه ورزش وکړي، ځکه ورزش د روغتیا ترڅنګ د بدني ښکلا لامل کیږي او بدن جذابه کوي. میرمنې له هغې خاوند سره زیاته مینه لري چې د مشکلاتو او جنجالونو په وخت کې خپل فکري تعادل ساتلی شي او مثبت فکر کوي. داسې خاوند چې د ستونزو په وخت کې هم خپلې میرمنې ته خوشحالي ورکولی شي او مسکا یې په شونډو هر وخت لیدل کیږي، د میرمنو د خیالونو شهزاده بلل کیږي. هغه کس هم د میرمنو خوښ وي چې د خوشحالۍ پیاوړی حس لري او میرمنې خندولی شي. هغه کس چې ټوکې او طنزي خبرې کوي او خلاق ذهن لري د ښځو په ان آیډیل کس دی. البته هغه نارینه یې نه خوښیږي چې په ټوکو کې نزاکتونه او ظرافتونه نشي تشخیصولی او هر ځای کې چټیات وایي. د میرمنو له غوسناکو او تندو کسانو هم ښه نه راځي. هغه کس هم د میرمنې خوښیږي چې د هغې مادي اړتیاوې پوره کولی شي، د پیسو د ګټلو ښه وړتیا ولري او میرمنې ته د هغې د اړتیاوو وړ مادیات برابرولی شي. که چیرې داسې کس وي چې ښه سرمایه او بانکي حساب ولري، نو میرمن فکر کوي چې خاوند یې تر نورو کسانو ډېر بهتره دی. هغوی چې د وجود او اندامونو ښه تناسب لري هم د میرمنو د خوښې وړ کسان دي. یعنی نه زیات چاغ وي، نه زیات ډنګر وي، نه تر اندازې ډېر جګ وي او نه هم له ونې ډېر ټیټ وي. کوم وګړي چې قوي بدن، پیاوړې مټې او ښه اندام لري هم په میرمنو ګران دي. میرمنې د داسې خاوند په لټه کې دي چې پیاوړي وي او هغوی ته د امنیت احساس ورکړي. میرمنې معمولا د هغو نارینه‌وو عاشقانې دي چې مناسبې دندې او ښې زده کړې لري. دوی فکر کوي چې ښې زده کړې د زیاتو عوایدو لامل کیږي او انسان ته ښه شخصیت ورکوي. هغه وګړي چې ځینې ځانګړي هنرونه او کمالات لري هم د میرمنو خوښ وي. مثلا داسې کس چې خراب ماشین جوړ کړي، یا د کور د رنګولو یا موټر چلولو، لامبو وهلو او داسې نورو وړتیاو استعداد ولري. هغوی چې بهتره انسانان دي او له نورو انسانانو سره ښه چلند کوي هم د میرمندو په ان بهتره کسان دي. شرافت او له انسانیت سره مینه هغه جوهر دی چې میرمنې هیله لري.
هغه کسان چې میرمنې ته وخت ورکوي، له هغې سره خبرې کوي او ساعت تیروي هم د میرمنو په نظر بهترینه کسان دي. میرمنې له خاوند هیله لري چې په اړه یې فکر وکړي، پوښتنې یې وکړي، د هغې له عاطفي، جسمي او نورو اړتیاوو ځان خبر کړي. داسې نارینه هم په میرمنې ګران وي چې میرمنې ته یې وخت ناوخت ډالۍ ورکوي، که څه هم ډیره عادي ډالۍ به وي، خو دوی پرې خوشحالیږي او فکر کوي چې خاوند ته یې ارزښت لري. له بده مرغه چې زیات شمیر نارینه دا ځانګړنه نه لري او یا هم تر واده وروسته دا مسایل ایسته اچوي. کوم وګړي چې له خپل اولاد سره مینه لري او په هغوی یې پام وي هم د میرمنو په فکر د دوی آیډیل کسان دي. میرمنه له خپل خاونده هیله لري چې یو بهترینه پلار هم ووسیږي او د خپل اولاد د ښې روزنې فکر او اراده ورسره وي. هغه وګړي هم په میرمنو ګران دي چې د کور په کار کې له خپلې میرمنې سره مرسته کوي او له هغې سره مینه لري. هغه کس چې کله ناکله پخلی کوي، د کور په منظم کولو او پاکولو کې لاسو پښه خوځوي، د میرمنو خوښیږي. بله خوا دا مهمه ده چې خاوند میرمنې ته همیشنۍ مینه ورکړي. ځینې کسان فکر کوي چې تر واده وروسته مینه چندان ضروري کار نه دی، اما دوی تیروتنه کوي. مینه د انسان همیشنۍ اړتیا ده. ماشوم، ځوان، نر، بوډا او ښځه هر وخت او هر ځای کې مینې ته اړتیا لري. نو مینه وکړئ او خوشحاله ژوند ولرئ. زموږ د بلې معلوماتي ویډیو په تمه اوسئ.